الانفاق في سبيل الله د الله په لار کې مال لګول. قرآن کې د دې مبارک کې ډېر آیتونه راغلي، ډېر زیات. زه به یو څو ذکر کړم بس. الله سورة ابراهیم کې وایي قل لعبادي الذين آمنوا، اے پیغمبر زما هغه بندگانو ته ووایه چې ایمان یې راوړی دی. سم خیال تاسو ټول به ګرالي که نه؟ هغه بندگانو ته ووایه چې څه چېرې کړی دی؟ ایمان یې راوړی دی. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. دې بندگانو ته ووایي چې د مانځه پابندي دې کوي او ناشنا تعبیر د دې خبرې الله وایي او ورته ووایي چې خرچه دې کوي د هغه څه نه څه چې ولې موږ ورکړي دي، د هغه څه نه څه چې ولې موږ ورکړي دي. دا ناشنا بخل دی د آدم د بچي چې نه ورکوي د هغه څه نه څه چې ولې الله ورکړي دي. ویلې ورته چا دي چې ویې لګو ما قرب ورته ویلي څوک چې مالک دی حقیقي دی د هر څه. زموږ نه مخکې نورو د هغوی نه مخکې نورو قصه موږ ته پاتې شوې ده، زموږ نه بعد به نوري. دا راته ووایم که ستا دا مطلب وي چې دا ځمکه چې ستا ده او دا جیداد او دا کورګې او دا یو څو روپۍ دا ګورم نورو ته پاتې دي، ته تم تلو والی. آخره کې دا هر څه عرش والا ته پاتې دي. ولله میراث السماوات والارض. نو چې هغه ته هر څه پاتې دي او د هغه دي او هغه تا ته وایي چې ورې که او یو حصه پکې ورکړه، دا راته هم نه دي ویلي چې ټول ورکړه. سورت محمد کې الله وایي که نه، وایي ما خو تاسو ته دا هم نه دي ویلي چې ټول ولګوئ. او په کار خو دا وه که چېرته الله موږ ته ویلی چې ټول ولګوئ موږ به ټول لګولی وی، چې د هغه دي نه هغه وی ویلګوه. والله وی یو برخه ترې راواله، معمولي برخه ترې راواله، ورې که په هغې کې موږ بخل کړو. دی ناشنا خبره کړې ده. الله وی من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. دا خرچه وکړي د هغه ورځې د راتلو نه مخکې چې ګوره په هغه ورځ خرڅول اخیستل نه کېږي او په هغه ورځ نه دوستیانې او یاریانې کېږي. دې څه مطلب دی چې په هغه ورځ نه اخیستل او خرڅول کېږي؟ یعنې نن ته جنت اخیستی شي، نن تا سره مال شتي، ته باید الله سره نن کولی شي. نن بازار هم شتي، نن وخت هم شتي، نن مال هم شتي، نن سامان هم شتي. خو ګوره قیامت کې بیا دا بیې نه کېږي. ته هلته دا وایې چې یاره زه به هلته دا بیه وکړمه او هلته به زه را تجارت وکړم، نو قیامت کې دا تجارتونه نه کېږي. دا یاده که دا خبره. بل ځای کې الله دا وایي سورة البقره کې يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو. موږ ټول به ګرالو که نه؟ موږ ټول به ګرالو. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله وی ولګوئ د الله په لار کې د پاک هغه څه نه چې تاسو ګټلي دي یا ځمکې راویستي دي. د پاک الله پلید شی نه قبلوي. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک عمل خوښوي، الله پاک وینا خوښوي، الله پاک مال خوښوي. پلید مال ګورې د الله په کارونه نه قبلوي. بیا الله دغه آیت کې مخکې یو ناشنا ادب بیان کړی دی مؤمن ته. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله وی داسې نه چې په ردي مال پسې ګرځي هغه بیا زما په لار کې لګي. کله باز لګوي نه او چې لګوي نه هم داسې پالتو څه شی ورسره پروت وي هغه راواله الله په لار کې ورکړه. زړې جامې سړه ډوډۍ داسې پالتو غوندې شی دی دا ورکړه د الله په لار کې ورکړه. الله وایي داسې مه کوه. ولستم بآخذي ولې ځان دپاره یالې الله وایي څنګه زورنه یې ورکړی ځان دپاره یالې الا ان تغمضوا فيه. الا دا که سترګې م پټې کړي نو بیا به یې والي، خو سترګې که دې کولاوي الله بیا خو یې نه هلې ځان دپاره، نو مال یې څنګه راکړي؟ بیا ځکه الله مخکې ووایي غني غیرتي ذات دی. الله وایي واعلموا ان الله غني حمید. او دا ګوره یاده که الله وایي
زه ګورې بیزاره غني ذات یم ستا دې ښه مال ته د الله ضرورت نشته نو ته ردي مال دې راغستی دی پالتو شی دې راغستی دی خراب شی دې راغستی هغه الله له ورکوې الله ته د دې څه ضرورت دی الله غني دی غریبانان خو منګه یو فقیران منګه یو محتاج منګه یو د الله دپاره چې ورکوې بیا ښه شی ورکوه ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون د نیکۍ اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې الله وایي نشي رسېدی چې څو پورې م لګولی نه وي مال او خرچم کړي نه وي د هغه څه نه څه چې ستاسو خوښ دي چې څه م خوښ وي هغه به ورکوې د الله په لار کې هله به د ایمان پته لګي بل ځای کې الله دا خبره کړې ده امینو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله باندې او په پیغمبر باندې وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه او مال ولګوئ د هغه څه نه په څه کې چې الله تاسو د یو بل جانشین او نائبان ګرځولي اوس دې خبرې ته سوچ وکړه د الله په هر ټکي کې حکمت دی وینا نه یم د الله په هر ټکي کې حکمت دی په هر لفظ کې حکمت دی وی مال ولګوئ په هغه څه کې چې تاسو یې د یو بل نه الی څه مطلب دی اشاره څه ته تا نه به هم پاتې کېږي ته د چا خلیفه ګرځېدلی په دې مال کې که د پلار مال دی او د نیکه مال دی او تا ته راورسېدو دا دغه شان تا نه بل ته پاتې کېږي نو چې بل ته پاتې کېږي نو بیا ویې لګوه د الله په لار کې که نه دې ته خوشحاله چې بل ته پاتې شي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی په هغه انسان باندې چې د وارث مال ته خوشحالېږي وارث مال ته څوک خوشحالېږي ورته خوشحاله او څومره ساده دی او څومره ساده دی د زوی مال ته خوشحاله دی د نوسي مال ته خوشحاله دی او د ده کار څه دی چوکیداري کول جمع کول په سوړو ورننویسته په بینکونو کې یخوده او سخ ورته خوشحاله دی چې جي د راروانو خلکو مال ما سره پروت دی او زه دې ګوره ځان له نه لګوم نه د الله دپاره لګوم نه په دین لګوم نه په ځان لګوم دا څومره ساده ځان اوس د وارث مال ته خوشحاله دی لکه سړی خپل مال ته خوشحالېږي وارث مال کې څه کوي وارث مال خو هغه ته پاتې شو ته دې لاړې که څه سړیتوب پکې وي کیدای شي ستا په نوم یې چېرته ورکړي یعنې اکثر یې ورکوي نو اکثر ډېر لږ داسې اولادي روري او کشري چې هغه یا خپلواني چې هغه به ستا په نوم یا څه د خیر کار وکړي نو بعضو ډډه دې ته لګولي وي په ما پسې یو میخ حلالوي دی پروت دې ته دی خوشحاله دی چې په ومه به څه کېږي میخه به حلالېږي د کروړاو په مال کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو کس تپوس وکړو شیخ صاحب دا مال چې سړی په ژوند کې ولګي ښه ده که نه د مرګ نه بعد چې په ده پسې ولګي ښه ده هغه دا وي چې ته په تیاره کې روان یې او ډیوه درسره ده ډیوه مخکې نیسي که شاته هغه وي مخکې نو وي دلته خو ته ډیوه شاته پرېږدې تیاره مخکې ده ډیوه دې شاته پرېږدې تیاره په قبر کې ده ته وروسته خلکو ته په ما پسې به رڼا وکوي عجیبه خبره ده قبر رڼا که ورشوله یقیني ولګوه زړه به دې مطمئني شاته څه پته لګي لګوي به یې نه به یې لګوي